Bismillahirrahmanirrahim. Problem number 2. په دې کې موږ د مثال وډول سره موږ یو کمپانۍ د XYZ په نوم دغه ډیټا موږ ته راکړل شوې ده او د دې ډیټا څخه موږ چیک کوو یو CGS جوړو. نو په ټاپ کې به زه دلته ولیکم چې د کمپانۍ هغه د کارپوریشن نیم به زه ولیکم XYZ کمپنی او لاندې به ولیکم چې کاسټ اف ګوډ سولډ سټیټمنټ CGS د کوم کال لپاره جوړو for the year ended December 31st 2019. نو لومړی موږ سره په دې ځای کې د موږ سره مټیریل سیکشن دی چې څومره مټیریلز دي هغه به لومړی موږ منشن کوو. مټیریل سیکشن لکه لومړی ما سره څه دي د کې ګورو را مټیریلز انوینټری جنوري 1 دا موږ سره اوپننګ انوینټری یا بګیننګ انوینټری دا د موږ سره 13 کال څخه پاتې. نو دلته ځکو چې لومړی موږ څه لیکو مټیریل سیکشن کې اوپننګ مټیریلز انوینټری جنوري 1 څومره د 13 کال څخه پاتې 90,000 دا به موږ دلته چیکو منشن کو. ها د پسې موږ ډایرکټلی پلس کو په د کال کې موږ نور څومره پرچیز کړي دغه بور سره موږ څنګه کو پلس کو پرچیزز. اوکې پرچیزز بور سره موږ چیکو پلس کو څومره پرچیز کړي دي هغه به راشي دې ځای کې به پرچیز اپرا مټیریلز ولا 7,50,000 دا به ورسره موږ چیکو پلس کو. نو موږ دلته لیکلی شو چې goods available for use صحیح ده. goods available for use موږ سره څومره دي دلته به ولیکو چې دا دواړه سره خپلو کې به پلس کوي. اوپننګ انوینټري سره موږ چې پلس کو پرچیزز چې کومه انوینټري موږ په دې کال کې پرچیز کړي دا هغه به سره چیکو جمع وکړو. نو د کیبورډ څخه ایکوال ساين پریس کوو دا اوپننګ انوینټري به دی با کلیک واخلئ دا به پلس کې د پرچیزز سره. نو موږ سره به څه لاسته راشي goods available for use. د دې څخه به وروسته موږ څه وکړو ending materials یا closing inventory چې ورته وایي هغه به له دې څخه ډیډکټ کړو. صحیح ده. نو موږ دلته لیکو چې ending materials inventory December 31st د موږ سره څومره ده 60,000 دا به موږ څخه ماینس کو goods available for use څخه دا شی کو موږ ډیډکټ کو. نو موږ سره به لاسته راشي چې direct material used صحیح ده is equal the goods available for use this څخه موږ ماینس کو چې ending materials یا closing materials په دې موږ چیکو ماینس کو. صحیح 7,80,000 د دې څخه وروسته موږ او به ګورو چې په د باندې چې کله موږ CGS جوړو نو هغه ډایرکټ لیبر کاست مینوفیکچرینګ اورهیډ دا ټول ورسره څه کوو پلس کوو. نو لیکو چې ډایرکټ لیبر کاست څومره راغلی دی ډایرکټ لیبر کاست تاسو ګورئ په دې ځای کې موږ سره دی ډایرکټ لیبر کاست 1,50,000 موږ سره څه دی ډایرکټ لیبر کاست دی. موږ یو ټرم ویلو د پرایم کاست په نوم باندې چې پرایم کاست څه ته ویل کیږي. پرایم کاست موږ داسې ډیریو کړو چې ډایرکټ کاست پلس ډایرکټ لیبر از اکوال ټو پرایم کاست صحیح ده. او یو موږ سره کنورژن کاست څه ته ویل کیده ډایرکټ لیبر کاست پلس FOH صحیح ده. دته موږ څه وایو کنورژن کاست ورته وایو. ها نو ډایرکټ لیبر کاست موږ سره دومره دی د ډایرکټ مټیریل او ډایرکټ لیبر کاست سره پلس کو موږ سره بسلا سره شي پرایم کاست. نو د کیبورډ څخه به ایکوال ساين پریس کړئ او ډایرکټ مټیریل یوز باندې به کلیک واخلئ دا به پلس کې د ډایرکټ لیبر کاست سره موږ سره بسلا سره شي پرایم کاست موږ سره لاسته راشي. صحیح ده.
پرایم کاست موږ سره لاسته راشي. د پرایم کاست څخه وروسته موږ سره چې څومره اف او ایچ دی یا ام او ایچ دی هغه به ورسره څه کړو پلس کړو. اف او ایچ یا ام او ایچ مینوفیکچرینګ اوورهیډ کاست به ورسره څه کړو پلس کړو. نو مینوفیکچرینګ اوورهیډ کاست موږ سره څه راغلی دي هغه په دې ځای کې موږ چې کوو لومړی موږ سره وګورئ تاسو یوټیلیټیز فیکټري ده یوټیلیټیز فیکټري صحیح ده څومره اماونټ دی دلته موږ لیکو 36,000 36,000 بل د موږ سره ډیپریسیشن فیکټري د څومره اماونټ دی 1,62,000 ها پرچیز اف را مټیریلز موږ سره پرچیز ښه سیلز نه راتللی شي انشورنس دی انشورنس فیکټري دا څومره ده 40,000 نیکست موږ سره څه دی سپلایز فیکټري دی موږ سره څومره دی سپلایز موږ سره څومره دي 15,000 اوکې بل موږ سره څه دي indirect labor the indirect labor cost who are not physically involved in the production process هغه labor the indirect labor چې په production process کې د physically involved نه اوسي نو indirect labor cost موږ سره سره راتللی شي څومره دی 3 لکه وبخښئ indirect labor cost نه وروسته موږ سره څه دی maintenance factory د ده څومره مقدار دی 8,000 نو ټول اف او ایچ پر راواخلو دا به سره څه کړو جمع کړو لیکو چې ټوټل مینوفیکچرینګ کاسټ دلته به لومړی ولیکو چې ټوټل فیکټري اوورهیډ کاسټ څومره راغلی دی دا به سره پلس کو دی ځکه د کیبورډ څخه از ایکول ساين واچوي او ولیکي سمیشن فنکشن اپلای کوي دا ټول سره خپلو کې څه کوي جمع کوي براکټ کلوز and then press enter صحیح ده دومره موږ سره څه راغلی فیکټري اوورهیډ راغلی دین وروسته به موږ ولیکو چې ټوټل مینوفیکچرینګ کاسټ موږ سره څومره راغلی نو داسې به وکړو چې د کیبورډ څخه از ایکول ساين پرایم کاسټ سره به څه وکړئ اف او ایچ څنګه کوي پلس کوي بیا به انټر پریس کوي دومره موږ سره څه دی ټوټل مینوفیکچرینګ کاسټ راغلی صحیح ده ښه له دې څخه وروسته به موږ ورته نه څه وکړو بګینینګ ورک ان پروسس هغه ورته نه ماینس کړو برادرز دا ډیپریسیشن فیکټري تاسو وګورئ موږ سره 1,62,000 ده دلته یو صفر زیات لیکل شوی دا څومره ده موږ سره وبخئ 1,62,000 ښه نو دلته بیا د نه وروسته لیکو چې beginning work in process یا WIP صحیح ده beginning work in process موږ سره کوم یو دی د جنوري 1 دا موږ سره څه دی beginning work in process دی څومره دی 1,80,000 دا موږ سره څه دی beginning work in process دی نو موږ داسې لیکو چې cost of goods available for manufacturing cost of goods available for manufacturing صحیح ده دا به سره خپلو کې پلس کو total manufacturing cost plus beginning work in process هغه نه وروسته به موږ چې وکړو ending یا closing WIP یعنی work in process په تینه ماینس کو December 31st دا موږ سره څه دی ending work in process دی work in process means هغه partially completed goods دی موږ سره چې په ده باندې د production activities start شوي دي خو مګر دی partially completed goods دي نیمایي جوړ شوي products ورته ویلی شو یا goods ورته ویلی شو یعنی دی goods چې دي سیل خرڅولو ته لا آماده نه دي نو ending work in process December 31st موږ سره څومره ده 1 lakh نو دا موږ دلته چې وکړو منشن کو دې ځای کې صحیح ده 1 lakh د څخه موږ وروسته ولیکو چې cost of goods manufactured cost of goods manufactured صحیح ده دا ورته ماینس کو صحیح د
cost of goods available for manufacturing نو ماینس کو چې ending work in process به نه ماینس کو موږ سره دا ریزلټ لاسته راشي. ښه له دې څخه وروسته موږ څه وکړو برادرز بیا به نه او بیا به سره beginning finish goods بور سره پلس کو beginning finish goods موږ سره څه دي beginning finish goods inventory د جنوري 1 موږ سره څومره ده هغه مقدار موږ دې ځای کې وګورو صحیح ده beginning finish goods inventory 2,60,000 2,60,000 ښه بیا د نه وروسته موږ ولیکو چې cost of goods available for sale دا دواړه سره پلس کو دا به سره چې کو پلس کو ښه د دې څخه وروسته موږ څه وکړو ending هغه کوم finish goods چې دي finished goods دا وته نه ماینس کو ending finish goods December صحیح ده 31 څومره دي ending finish goods 2,10,000 دی موږ سره 2,10,000 صحیح ده دا وته نه ماینس کو نو موږ سره بس لاسته راشي cost of goods sold statement صحیح نو داسې کو چې د cost of goods available for sale نو موږ ماینس کو چې ending finish goods December 31 نو موږ سره څه ریزلټ راغی 12 لکه د مقصد دا شو چې په cost of goods available for sale د 19 لکه 10,000 روپو موږ سره هغه پروډکشن څنګه دی ریډي دی دومره ګوډز دومره روپو ګوډز مونږه پروډکشن کړی تولید هم کړی دی په دې کې دغه 2019 کال لکه اوس چې دی ختمیږي دومره اینډینګ فینیش ګوډز یا دغه دومره روپو د مال مونږ سره په ګودام یا سټاک انوینټري کې پاتې شو دی سیل نه شو نو مونږ دومره سولډ کړی دی خرڅ کړی دی د بل کار لپاره څه کېږي بیا مونږ سره بګیننګ یا اوپننګ انوینټري راځي د بل کال لپاره 2020 لپاره به دا به څه اوسي بګیننګ انوینټري اوسي نو دا سیجیس مقصد دا دی چې دغه 12 لکه مونږ سره کوم اماونټ راغلی دی دا مونږ بیا راخلو چې څومره نمبرز آف پروډکټس مونږ پروډیوس کړي دي په هغه باندې به ډیوایډ کوو تر څو مونږ سره پر یونټ کاست معلوم شي چې کله مونږ سره پر یونټ کاست معلوم شو نو مونږ بیا پوهیږو چې یو پروډکټ په څو باندې مونږ سیل کو صحیح ده لکه سی فار ایگزامپل مونږ زردانی چیرز جوړ کړي دي یا 10,000 دانې چیرز مونږ جوړ کړي دي ډیر زیات مې ولیکه ښه د بل ته ولیکم 10,000 مونږ څه جوړ کړي دي چوکۍ مو جوړې کړي دي په د باندې څومره مصرف راغلی 12 لکه روپۍ نو داسې که پر یونټ کاست معلوموئ دا ګرین ټوټل به راواخلئ دا به ډیوایډ کوي په 10,000 چې کله انټر پریس کوي تاسو ته به پر یونټ کاست یعنی پر یونټ کاست موږ سره معلومیږي چې یو چیر ماته په 100 روپۍ ولیدلی دی 170 نو دا موږ سره څه سی جی څنګه جوړیږي د مینوفیکچرینګ کمپنۍ لپاره دا فارمیټ موږ سره جوړ شو سبا ورځ کده کې موږ ډیټا صرف پټ کو نو پلس ماینس به دې خپله کوي صرف ځان سره یاد ساتئ اینډینګ مټیریلز به ترې ماینس کوو او بل به ترې څه ماینس کوئ اینډینګ ورک ان پروسس به ترې ماینس کوئ او اینډینګ فینیش ګوډز دغه درې ځایونو کې موږ څه کوو ماینس کوو نو ټول ټولو کې سره څه کېږي پلس کېږي ښه دا موږ څنګه کولی شو چې د مینوفیکچرینګ کارپوریشن لپاره یو سی جی ایس جوړ کړو په کمینګ ویډیو کې به د دې لپاره بیا موږ انکم سټیټمنټ جوړو چې انکم سټیټمنټ څنګه جوړیږي صحیح اوکې